خجه بسم الله الرحمن الرحیم د بیس کورسونو زمونږ سلسله روانه ده. نن به وایو د ټپې مطالعه د هغې تعارف او په هغې په اهمیت باندې به خبره اتره کیږي. د منظوم ولسي ادب په اصنافو کې اولنی او د ټولو نه زوړ صنف ټپه ده. دا د ولسي عوامي او یا د شفاهي ادب د نظم د څانګې یو اسان او په زړه پورې صنف دی. د ټپې د قدامت په هکله مورخین مختلفې رایې لري. ځینې دې ته د 14مې صدۍ عیسوي صنف وایي او څوک دا د هجري سن د وړومبۍ صدۍ پیدایش ګڼي. هر څوک محققین او مورخین د دې د تاریخ په هکله اختلاف لري، خو حقیقت دا دی چې څرنګه د ټپې د شاعر یا شاعر د نوم او مقام په هکله څوک په دعوه سره نشي ویلی، دغه شان د دې د زمانې او دور تعین هم نشي کېدی. بیا هم ښکاره ده چې د پښتو سندرو دا قدیم ترین صنف د پښتو ولسي ادب په ټولو دورونو کې هم په یو انداز ژوندی او مقبول پاتې شوی دی او په خپل اصلي حالت کې اوس هم هغسې موجود دی. ټپه په مختلفو علاقو کې په بیلابیلو نومونو پیژندی شي. په بر افغانستان کې د قندهار او د سویل یعنی کویټې خلکو کې په لنډۍ مشهوره ده، یعنی ټپې ته لنډۍ دغلته ویلی کېږي. د پېښور خلیل مومند خټک او یوسفزي وغیره ورته ټپه یا میسره وایي. د باجوړ مومند او د افغانستان د نمرخاته علاقو خلک ان چې د کابل خواوشا پورې پښتانه ورته ټیکی یا ټکی هم وایي. ټیکی به اصل لفظ وي. د دې دا خبرې ماخذ دي د پزلیات چې د پزلمیر خټک صاحب کتاب دی. ښاغلی پزلمیر خټک د ټپې لفظ د وجې تسمیه په هکله لیکي. ټپه ورته په دې وجه وایي چې ویونکي د ویلو په وخت د آواز د اوچتولو یا تیزولو په غرض یو غوږ ټپوي او په بل غوږ باندې لاس کیږدي، یا اوریدونکي د ټپې د ویونکي سره او یا بیل بیل لاسونه ټکوي یا ټپوي، نو ځکه ورته ټپه ویلی کېږي. دا تعریف کړی دی پزلمیر خټک صاحب په خپل کتاب پزلیات کې. دغه رنګ زمونږ یو بل لیکوال ښاغلی عبدالحلیم اثر صاحب لیکي چې ټپه ورته ځکه وایي چې په دې اواز ټپ کېږي، یعنی په مری چې ټپه شي یا مری چې خوږ شي، اواز چې ټپ شي، نو په دې وجه باندې دې ته ټپه ورته ځکه وایي چې په دې اواز ټپ کېږي. ځکه چې د لنډۍ ویلو دا قاعده ده چې دا ډېر په اوچت اواز ویلی کېږي. نو څه وخت چې سړی په اوچت اواز سره یو څو لنډۍ ووایي نو اواز یې ټپ شي. دغه رنګ زمونږ یو بل لیکوال ښاغلی فارغ بخاري صاحب لیکي چې ټپه مهر ته وایي. مهر مطلب څه شی سیل کول، او دا لغت یعنی دا ټکې یعنی دا لفظ ټپه چې مونږ د مهر دپاره ټاپه بولو په خپل اصلي حالت کې اوس هم موجود دی. ټاپه لګول یعنی مهر لګول یا مهر لګولو ته ټاپه وایي. نو فارغ بخاري صاحب وایي چې چونکې دا ټپه چې ده دا د کاڼي کرښه وي، یو خبره په دې کې داسې شوي چې بالکل هغه د کاڼي کرښه یا په زړونو باندې ټاپه لګوي، دا مهر لګوي، دا اثر کوي، دا نو ځکه دې ته ټاپه وایي. د ټاپې نه دا لفظ وتی دی او ځکه ورته بیا خلک ټپه وایي. په ټپو کې د ټپې د لفظ استعمال داسې شوی دی. ځینې ټپې هم به داسې تاسو اورېدلي وي یا کومه ټپه چې تاسو ته ویل غواړم په دې کې هم د ټپې لفظ یا ټکي استعمال شوی دی. لکه دا ټپه د ټپې وار را سره کېده، د ټپې وار را سره کېده، ماله بې واره ټپې خوند نه راکوي. نو ټپې اکثر خلک په نمبر یا وار په وار باندې وایي. نو دغه خبره په دې ټپه کې شوې ده چې د ټپې وار را سره کېږده، ماله بې واره ټپې خوند نه راکوي. نه نو غرض او مقصد دا دی چې په دې کې د ټپې لفظ استعمال شوی دی. دې صنف ته ټپه ویلی کېږي او په دې صنف کې دننه هم د ټپې د لفظ ذکر په دې ټپه کې موجود دی. ټپې ته په افغانستان او سویلي پښتونخوا کې اکثر خلک لنډۍ وایي.
د ډیرو پوهانو دا وینا ده چې ټپه په ساخت او وینا کې وړه او لنډه ده، نو ځکه ورته لنډی ویلی کېږي. یعنی د لنډی لفظ د لنډ نه راوتی دی. ځینې یې د مارانو یو قسم لنډی سره تړي. د مار کې هم یو قسم دی چې لنډی ورته وي. د مار دغه قسم ډیر زهریله وي او چې ټک ورکړي نو بیا د بنده د بچ کېدو امید نه وي. داسې ټپه چې لنډه هم ده او اثر هم ډیر ژور لري. که په ټپه کې د چا هجو یعنی سپکاوي وشي یا ورته بدرد ویلی شي نو داسې وي لکه د لنډی زهر، نو ځکه ورته لنډی وایي. په دې هکله د څو لیکوالانو رایې رالو. ښاغلی فضلمیر خټک صاحب لیکي چې لنډی ورته په دې وجه وایي چې لنډی وړوکي ته وایي، چونکې د ټپې وړومبی میسره وړه وي، په دې سبب ورته لنډی ویلی شي. دویمه وجه دا هم کیدی شي یا کیږي چې لنډی یو زهریله مار دی چې زیات یوه لویشت اوږد وي، د ده چیچلې چرې هم نه دي بچ شوي. لنډی یعنی ټپه هم په اوریدونکي لکه د لنډی د ټک اثر کوي. د ډیرو اثرناکې تاثر له وجې ورته لنډی وایي. خجی محترم سلماشاهین هم دغه خبره په نورو لفظونو کې داسې لیکي: لنډی وړې یا مختصرې ته وایي او د لنډ په معنی په کارولی شي. وړومبی میسره د دویمې میسرې نه 4 سېلابه لنډ وي، ځکه چې وړومبی میسره 9 سېلابه وي او دویمه 14 سېلابه وي. د ټپې چې کومه لنډه میسره ده وړومبنۍ هغه 9 سېلابه ده، 9 چپې دي په هغې کې، او دویمه چې ده هغه 14 ده. نو د دې وړومبنۍ د دې لنډوالي د وجې نه یا د دې ټول شعر د لنډوالي د وجې نه دې ته لنډی ویلی کېږي، یا د اختصار او مختصروالي د وجې نه دې ته لنډی ویلی کېږي. دا زموږ سره وینا ده د سلماشاهین. دا مخکې لیکي یا دا چې په دې قسم شعر کې یو ډول تاثیر پروت دی چې تش په اورېدو یې په اورېدونکي داسې اثر کېږي چې په الفاظو کې تعریف نشي کېدی، او اکثر پښتانه یې د اورېدو سره جړغوني کېږي هم، او په زړه کې یو څړیکه، یو خوږ درد او سوی پیدا کېږي. نو ځکه د هغې لنډی نوم چې په معنی د مار د په دې ایښودی شوی دی. په ځینو ټپو کې هم د لنډی دغه لفظ استعمال شوی دی، لکه قلم په لاس ګوتې مې ریږدي، د عاشقۍ لنډی په زړه خوړلی یم. راځئ راځئ چې لنډی وایو، لنډی د مینې د یار غم غلطوي. د دې دوو ټپو په حواله د لنډی د لغت یعنی لفظ د تشریح په لړ کې د ښاغلي پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب دا رایه ده چې زموږ په روایاتو کې چې د رقابتونو یا مینې جذبې هر کله خپلې انتها ته ورسي، نو د هغې د اظهار دپاره ځینې داسې ټکي استعمالولی شي چې د هغوی په ذریعه د جذباتو د ټول شدت ترجماني کېږي. هر کله چې د لنډی په لغت کې هم د دغې جذباتو د ترجمانۍ ټول قوت موجود دی، د دې کبله په دې ذکر شوو لنډو کې د لنډی لغت هم په دغه معنی کې استعمال شوی دی، او د لنډی توصیف هم په دې لغت کې کولی شي. ټپې ته ځینې خلک میسره هم وایي. محترم فرهاد وسیم یوسفزی په خپل کتاب فولکلوري ادب کې د میسره لفظ د تشریح په لړ کې لیکي: میسره په اصل کې د عربی ژبې لفظ دی او معنی یې مرګ دی، یعنی مرګ ته میسره ویلی شي. داسې یو بل د عربی لفظ د سواد په ځای په سین سره لیکلی شي، یعنی میسره، او د میسره معنی او مطلب دی په تیز او زور زور زر زر خبرې کول. څوک چې په تیزه لهجه او زر زر خبرې کوي نو دغې خبرو ته میسره ویلی شي. که چېرې دا تورې میسره یعنی د سواد په ځای د سین سره شي نو بیا به یې مطلب څه نه څه د ټپې سره تړون وخوري، یعنی ټپې هم په تیزه اوچته لهجه او آواز کې زر زر ویلی شي. نو کیدی شي چې هم دغه میسره د ټپې لپاره په کارولی شوي وي، کوم چې په سین باندې لیکلی کېږي. محترم سلماشاهین لیکي: میسره ورته ځکه وایي چې میسره د یو مکمل یا پوره بیت نیمې ته ویلی شي، او د پښتو ژبې میسره ټپه هم لکه د یوې میسرې په شان ده، ځکه چې لنډی ټپې ته د شعر د هغې تعریف له مخه چې عربو کړی دی یو مکمل بیت او شعر نشي ویلی کېدی.
شعر یا بیت هغه وي چې دواړه مصرې د کوم یو خاص بحر په مقرره وزنونو افعالو باندې د یوې بلې سره برابر وي او د پښتو ژبې مصرو یو اولنی جز لنډ یعنی 9 سېلابه او بل اوږد یعنی 14 سېلابه وي او ټول مصره یا لنډی د سر نه تر اخره پورې داسې مثال لري لکه د یوې مصرې، نو په دې لحاظ ورته مصره ویلی شي. دا محترمه وړاندې لیکي ښاغلی عبدالحلیم اثر صاحب په پښتو ادب نومي کتاب کې د پښتو د فولکلوري اصنافو په تشریح ډېره خواري کړې ده او د دې په وجه تسمیې ډېر غور او فکر کړی دی، خو دلته یوه خبره زیر غور راځي چې د پښتو ټپې ته مصره ویلو په وخت استعمال کړې ده، حالانکه د عربو په لغت کې مصره په عین سره لیکلی شي. هر کله چې هغوی دا ثابته کړې ده چې دا مصره د عربو د لغت په تعریف د مصرې یعنی یوه نیمه مصره د یوې مصرې په معنی ویلی کېږي یا په قول د هغوی د یوې مصرې نه مراد یوه نیمه مصره هم وي، نو دلته بیا د دوو تورو ترمنځ دا تضاد څه معنی لري؟ خو معلومیږي دا چې دغه تضاد محض د حروفو د ادایګۍ له کبله پیدا شوی دی. البته زما په خیال مصرې ته د خوږوالي له کبله باید چې مصره ویلی شوي وي، ځکه چې پښتانه چینی یا بورې ته هم مصره وایي. دغه لفظ چې مصري یادیږي او مصري د داسې یو څیز نامه ده چې لکه د چینو ګوړې او شکرې خوږه وي، که د ټپې خوږو ته مونږ وګورو محسوس یې کړو، نو کیدی شي چې دغه مصري لفظ ورله په کار راولو، کیدی شي چې ورله هم د دې خوږو له کبله مصري سره تشبیه ورکړو او د ټپې نه مصره جوړه شوې وي. ځینې پوهان وایي چې پخوا زمانه کې د مصر یوه لنډۍ شان توره ډېره مشهوره وه، لکه د کټارې به وړه وه خو ډېر د کار توره وه، ټپه هم لنډه او د اظهار مؤثره ذریعه ده، نو ځکه ورته مصره ویلی شي. یوه ټپه ده وایي چې مال قلم مشواڼي راوړه، مال قلم مشواڼي راوړه، یو څو مصرې په وینو سرې یار ته لیږمه. ټپې ته د باجوړ، مومند او د افغانستان د نمرخاته خلک ان چې د کابل خواوشا پورې پښتانه ورته ټیکۍ وایي. د دې لفظ د تشریح په لړ کې ډاکټر فضلمیر خټک لیکي ټیکۍ خلک ځکه بولي چې ټیکۍ پشلېدلی شي ټوکړې لګولو ته وایي. د عاشقانو زړونه چونکې زخمی زخمی او سیرې ویرې وي، د ټپې اورېدل په دوی داسې اثر کوي لکه چې په زخمی مرهم او پشلېدلي زړه ټیکۍ ولګي. بله دا چې هره یوه ټپه عموماً څه د غرض او د مقصد ټکي لري او د خبرې فیصله وکړي او غوسه یې کړي، د دغه غرض ټکي په وجه ورته ټیکۍ وایي. دا محترم وړاندې د دې لفظ په تشریح کې لیکي دا هم شک کیږي چې دا نوم یې لکه د ښځو نه ګټلی وي، ځکه چې ښځې ټیک ډېر خوښوي. ټیک هم هغه کالی دی چې ښځې په تندي را ځوړندوي او زړه پرې ښه کوي، ښایست پې سیوا کوي. لکه څنګه چې په ټیک ښځې خوشحالیږي، دغسې د ټپو په ویلو اورېدلو خوشحالیږي، ځکه یې ټپې ته هم د ټیکۍ نوم ورکړی دی. د ولسي شاعرۍ سره چې کوم خصوصیات تړلی شوي دي هغه په ټپه کې هم موجود دي. د نورو ولسي شعري صنفونو برعکس ټپه د ټولو پښتون قام شریک میراث دی. امیر حمزه خان شینواري حمزه بابا د پښتو ټپې په هکله لیکي زما خیال دی چې د ټپې په پالنه او ترقۍ کې د پښتنو ښځو برخه د نارینو نه زیاته ده، ان تر دې چې د ټپې کړه وړه بلکې نوم یې هم مؤنث دی، لکه ټپه، لنډۍ، مصره. د قاضي عبدالحلیم اثر صاحب په وینا ټپه د یوې نیمې مصرې یو شعر وي، خو په دې یوه نیمه مصره کې یو مکمله معنی پټوي او پکې د مطالبو یو سمندر پروت وي. په دې کې د یوې واقعې تیر وخت، حادثې، وجوهات او نتایج یادولی کېږي. د داسې یوې لنډۍ په رایادولو د بنده په ذهن کې د هغه وخت مکمل تصویر جوړ شي.
ټپه د پښتو د شعري ادب هغه منفرد صنف دی چې مثال یې په بله یوه ژبه کې هم چرته نشته. د پنجاب ماهیه د تحقیق له رویه تر ډېره حده د لنډۍ یعنی ټپې سره لګي. دواړه په یوه نیمه مصره کې پوره شي، د دواړو بحر یو وي، په دواړو کې زیات د مینې اظهار د صنف نازک د طرفه کیږي، د دواړو موضوع بنیادي طور یوه وي او دواړه په خپلو عوامو کې بې حده مقبولې وي. د دواړو د وینا طرز هم یو دی، خو د دې باوجود هم په دواړو کې څه خبرې جدا دي. په پښتو لنډۍ کې همیشه یوه قافیه چلیږي چې د دې سره مختص شوې ده. د دې روایت نه تر اوسه پورې بغاوت لا نه دی شوی، خو د پنجابۍ په ماهیه کې د قافیې هیڅ قید نه وي. دویم، د لنډۍ یعنی ټپې په یوه نیمه مصره کې د وړومبۍ نیمګړې مصرې د دویمې پوره مصرې سره مکمل تړون وي، حالانکه په پنجابۍ ماهیه کې په عام طور د وړومبۍ نیمګړې مصرې د دویمې پوره مصرې سره هیڅ تعلق نه وي، لکه دو پتی انار دی، ساړی گلی آجن دک دور بیمار دی. ترجمه: دوه پاڼې د انارو، ای محبوب زمون کوڅې ته راشه چې د رنځور غمونه ورک شي. په پورتنۍ ماهیه کې په وړومبي نیمګړې مصره کې د انارو د پاڼو ذکر دی، خو دویمه پوره مصره په خپله مکمله ده او د وړومبۍ نیمګړې مصرې سره د مفهوم په اعتبار هیڅ تعلق یا رابطه نشته. د دې نه علاوه د پښتو لنډۍ ټپه واورئ چې چینی مشپه شي ډیوه مړه شي، جانان رایاد شي زړه مې خوب ته نه پرېږدینه. په ځینو پنجابي ماهیه کې تړون هم وي، ولې عام طور باندې داسې نه وي، لکه چن چڑ کے گئی نی چتے جتے ساڑا ماهی ریندا تے میرے جا گئی نی. ترجمه: سپوږمۍ راختلې ده، چرته چې زما محبوب اوسي هلته پیرې لګېدلې دي. یعنی شپه نیمه تېره شوه، خو زه د خپلې وعدې مطابق محبوب سره ملاقات له نشم تللی، ځکه چې راز ښکاره شوی دی او د محبوب په کور پیرې لګېدلې دي. بهرحال د پنجابۍ ماهیه او لنډۍ یعنی ټپه د صنف د لحاظه یو تر بله ورته دي، خو د لنډۍ د قدامت یعنی زوړوالي په اعتبار دا تسلیمولی شي چې پنجابي ژبه یا پنجابي ژبې دا صنف د پښتو نه اخیستی دی. په کومه زمانه کې چې پښتو د ټپو د شاعرۍ ابتدا کېده، په هغه زمانه لا د پنجابۍ ژبې چرته نوم نشان هم نه و. دا خبرې ماخوذ دي د روحي سندرې چې د ډاکټر سلما شاهین کتاب دی. خوږو شاګردانو، د دې زده کړې حاصل هغه دا دی چې د ټپې په دې مطالعه کې موږ د دې قابل شو چې اوس به د ټپې تعارف او پیژنګلو کولی شو، د ټپې په قدر او اهمیت په خبرې اترې کولی شو. هیله لرم چې دغه دواړه خبرې به ستاسو زده شوي وي. کور مو ودان.